بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قرآن څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. قدرمنو اوریدونکو قرآن څه وایي د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم قرآن څه وایي خپرونه پیلوم. په دې آیت کې الله رب العزت د اهل کتابو بل قسم قبائح ذکر کوي. نو الله وایي الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا نه ګورې هغو کسانو ته چې ورکړې شوې ده هغو ته یوه برخه د کتاب نه. دا هغه خلق دي چې په 440 آیت کې الله رب العزت د هغو ذکر وکړه. یا د هغوی نه علاوه نور کسان دي. مفسرین لیکي چې د مدینې اهل کتابو نه څه کسان مکې مکرمې ته راغلل. نو د مکې مکرمې مشرکانو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کولو کې تعهد وکړه. بیا د مکې مشرکانو دغه اهل کتابو نه پوښتنه وکړه چې موږ د حاجیانو دپاره اوښان حلالوو، په هغوی باندې پیس کوو او د بیت الله تعمیر کوو، توافونه کوو، د خپلو مشرانو په دین باندې یو او محمد صلی الله علیه وسلم د مشرانو دین پرېښودلی او موږ سره یې خپلولي پرې کړې ده او زوړ دین نه جدا شوی نوی دین یې راوړی دی. نو په موږ دواړو کې کوم یو په صحیح هدایت باندې یو؟ نو هغه اهل کتاب چې مکې مکرمې ته تللي ول هغوی مشرکینو ته وویل چې تاسو پوره هدایت والا یاستئ او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ورکه کړې العیاذ بالله. او په بل روایت کې دا هم راغلی چې دغه اهل کتابو چې د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته تللي و بتانو ته یې سجده هم وکړه. نو دا آیت د هغوی په باره کې نازل شه الم تر الی الذین، آیا نه ګورې هغه کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړې شوې د هغو ته یوه برخه د کتاب نه یؤمنون بالجبت والطاغوت، دوی یقین کوي په منتر باندې او په هر معبود سوا د الله نه، ویقولون للذین، او وایي په باره د کافرانو کې هؤلاء چې دوی دا هؤلاء چې ده دا اشاره د مشرکانو د مکې ته اهدا من الذین آمنوا سبیلا، ښه رسېدونکي دي د مؤمنانو په نسبت حقې لارې ته، یعنی دوی د مؤمنانو نه ډېر غوره دي. یؤمنون بالجبت والطاغوت، د لغت علماو لیکلي دي چې جبت په اصل کې جبس و په سین سره، نو سین یې په تا باندې بدل کړی او جبس هر هغه رزیل او بېخیره سیز ته ویل کیږي چې په هغه کې څه ګټه نه وي. او د تاغوت لغوي معنا په سورت بقره کې تیره شوې او د دې په مصداقاتو کې ډیر اقوال دي. اول قول د حضرت عکرمه دی. هغه وایي چې جبت و تاغوت دا د مکې د مشرکانو دوه بوتان ول چې یو جبت نومېده او بل تاغوت نومېده. دویم قول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه وایي چې جبت حیی بن اخطب دی او تاغوت کعب بن اشرف او دا دواړه د یهودیانو غټ ملایان ول. دریم قول د مجاهد او د امام شعبی رحمه الله دی. هغوی وایي چې جبت ساحر او منتر دی او تاغوت شیطان دی. څلورم قول
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی، هغه وایي چې جبت ساحر دی او طاغوت شیطان دی. پنځم قول د حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه قول دی، هغه وایي چې جبت ساحر دی او طاغوت کاهن دی، او د دې په عکس باندې هم قول شته چې جبت کاهن او طاغوت ساحر دی. شپږم قول د حضرت قتاده دی، هغه وایي چې جبت شیطان او طاغوت کاهن دی. اوم قول د امام مالک رحمه الله قول دی، هغه وایي چې جبت بوتان دی او طاغوت هر معبود من دون الله دی، او دا قول امام قرطبي په خپل تفسیر احکام القرآن کې غوره کړی دی. اتم قول د علامه آلوسی قول دی چې په روح المعانی کې ذکر کړی، هغه دا دی چې جبت بوتان دی او طاغوت د هغوی منجوران دی، چې د هغوی نه به دې خلکو تعبیر کوه په دروغو سره د دې دپاره چې خلک ګمراه کړي. نن ورځ هم په زیارتونو کې ځینې منجوران ناشت دي چې خلک شرک او بدبختي او خرافاتو ته هڅوي. نهم قول علامه قرطبي او ابو حیان په بحر محیط کې ویلي دي چې په حدیث د ابو داود کې راغلی دي چې طرق، طیره او عیافت جبت دی. طرق د مرغانو شړلو سره فال معلومول او عیافت د خط په ذریعه غیب معلومول دي، یعنی یو څوک چې د علم غیب دعوا کوي نو هغه جبت دی. نن ورځ هم په بازارونو کې ناست دي، ځینې کاغذونو کې لیکل کړي دي او هغو سره ځینې مرغان دي، په هغو باندې د خلکو فالونه معلوموي. دا ټول جبت و طاغوت دي. لسم قول بعضی مفسرینو ویلی دي چې جبت بوتان دي او طاغوت شیطانان دي، چې کله به د بوتانو د دوی سره خبرې کولې نو دوی به خیال کوه چې دې فلانی بوت زموږ سره خبرې وکړي. په دې ټولو اقوالو کې یو بل ته نزدېکت دی چې دوی یعنی جبت او طاغوت باندې عقیده ساتل او سجدې ورته کول دا ټول شرک او کفر دي. نو دا ښکاره دلیل دی چې یهودیانو دغه وخت د امیانو مشرکانو په شان شرک کولو، او د حدیث نه دا هم ثابته ده چې دوی هلته کله لاړل د هغو بتانو ته سجدې وکړي. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. دا تخویف دی او نتیجه ده د دغه قبیح صفتونو، ځکه چې اولئکه په دغه صفتونو باندې دلالت کوي او په دوی باندې عام لعنت الله رب العزت په صورت احزاب کې بیا ذکر کوي. الله وایي اولئک الذین، دغه کسان دي لعنهم الله چې لعنت کړی په دوی باندې الله تعالی، ومن یلعن الله او هغه څوک چې لعنت وکړي الله تعالی په هغه، فلن تجد له نصیرا نو چیرې به ونمومې هغه لره مددګار. په دې جمله کې ډېر تاکیدات دي، من د عموم دپاره دی، او کلمه د لن تجده او نصیرا دا نکری ذکر کړي دي، دا ټول تاکیدات دي. او په دې کې اشاره ده چې دوی مشرکان د مکې په دغه قول سره رضا کوي، لیکن هغوی د دوی سره هیڅ امداد نشي کولی. دوی خو دا خبره ورته کوي چې تاسو غوره یاستئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسې بهتره یاستئ. په دې خبرو باندې غواړي چې مشرکان د مکې رضا کړي، اما دا مشرکان د مکې به دوی سره هیڅ امداد و نشي کړی او د الله رب العزت عذاب نه به اخلاص هم نه کړي. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. په دې کې بل قبیح صفت ذکر کوي او ام په معنا د بل دی او دې ته بل منقطعه وایي. په دې کې انتقال دی د یو کلام نه بل کلام ته او استفهام انکاري دی. دا د عامو نحویانو قول دی. او ابن قتیبه ویلی دي چې ام په خپله د ابتدا د استفهام دپاره راځي او په دې جمله کې رد دی په قول د یهودیانو باندې چې دوی به خپلو مقتدیانو ته تسلي ورکوله چې نږدې ده چې پادشاهي به زموږ لاس ته راشي. نو مراد د ملک نه دنیوي پادشاهي ده، یا دوی به دعوه کوله چې د الله تعالی د خزانو اختیارات موږ له راکړ شوی دی، یا د ملک نه مراد نبوت دی. نو معلومه شو چې د دوی دپاره هیڅ قسم ملک نشته، او که یې دوی په هغه کې بخل کوي. نو الله وایي ام لهم نصیب من الملک، آیا شته دوی لره برخه د پادشاهي نه، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا نو دغه وخت کوي د دوی برخه ور به نه کړي خلکو ته په قدر د داغ د هډوکي د خرما او د کجورې، چاته به هیڅ هم ورنه کړي. فاذا لا یؤتون الناس، ناس نه مراد عام خلق دي، یا ترېنه مراد صحابه کرام او تابعداران د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. اوس هم هغه خلک چې د یهودیت په طریقه باندې چلیږي په هغو کې دا صفت د بخل شته دی. صاحب اللباب لیکلی دي
چې الله رب العزت د دوی بخل د دوی د ملک د حصول نه مانع ګرځولی دی. نو دا دلیل دی چې بخل او ملک دواړه نه جمع کیږي، ځکه چې انقیاد او تابعداري د بل شخص په سبب د احسان د هغه سره حاصلیږي. لکه چې ویل شوي دي بالبر یستعبد الحر، په احسان سره آزاد سړی مری ګرځي. نو هر کله چې د چا سره مالی احسان نه کیږي نو هغه انقیاد نه کوي. او بیا ملک درې قسمه دی. یو ملک ظاهري دا د بادشاهانو دپاره دی، بل ملک باطني دا د علماو دپاره دی، او بل ملک ظاهري او باطني دواړه دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام دپاره دی. د دې وجې نه په انبیا علیهم الصلاة والسلام کې صفات د سخاوت او شفقت په طریقه د کمال سره موجود ول، او په خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کې خو دا صفات اکمله طریقې سره موجود ول. نو دوی سره څه ملک نشته او کوي نو دوی بخل کوي. صفت د بخل په دوی کې پروت دی، د دې نه چاته په اندازه د هغه داغ د خرما هم چاته نه ورکوي. نو دا ټول د دوی هغه قبایح دي چې الله رب العزت یې موږ ته بیانوي. ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما. په دې آیت کې الله رب العزت د دوی بل قبیحه صفت ذکر کوي. د ام لفظ دلته د انتقال لپاره دی د یو صفت قبیحه نه چې بخل دی، بل ډیر قبیح صفت ته چې هغه حسد دی. حسد ځکه ډیر بد دی چې په هغې کې تمنا د زوال د نعمت د الله تعالی ده د بل چا نه. ځکه الله وایي ام یحسدون الناس، آیا حسد کوي دوی خلکو سره، ایمان والاو سره، علی ما آتاهم الله من فضله، په هغه څه کې چې ورکړي وي الله تعالی د فضل خپل نه. فقد آتینا، پس یقینا ورکړی دی موږ آل ابراهیم، اولاد د ابراهیم علیه السلام ته، الکتاب کتابونه، والحکمت او پیغمبري، وآتیناهم ملکا عظیما، او ورکړی ده موږ هغوی ته پادشاهي لویه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. دلته علامه قرطبي په خپل تفسیر کې د حسد بعضې قباحات ذکر کړي دي. د هغې نه بعضې دا دی چې حسد مضموم دی، صاحب مغموم دی. څوک چې حاسد وي هغه به تل لپاره مغموم وي، په غم به ککړ وي. او بل دا چې حسد نیک اعمال داسې خوري لکه چې اور وچ خاشاک او وچ لرګي خوري. تاسو اور ته وچ لرګي واچوئ نو هغه ټول به وسیزي. نو څوک هم چې د چا سره حسد کوي الله رب العزت به د هغه ټول نیک اعمال داسې ختموي لکه څنګه چې اور وچ لرګي ختموي. او حسن بصري ویلی دي چې ما نه دی لیدلی ظالم چې زیات قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه. فا فصیحې تعلیلیه ده، دا دلالت کوي په شرط محذوف باندې، یعنی که چیرې دوی حسد کوي نو ډیر په خطایي کې دي، ځکه آل ابراهیم کې موسی، داود، عیسی او نور انبیا علیهم الصلاة والسلام د بني اسرائیلو ټول داخل دي چې هغوی لره الله رب العزت تورات، زبور او انجیل او نور صحیفې ورکړي دي. او حکمت نه مراد نبوت دی یا علم دی د اسرارو د کتاب د الله تعالی چې هغې ته احادیث ویل کیږي. وآتیناهم ملکا عظیما، اشاره د ملک د یوسف علیه الصلاة والسلام او ملک د داود علیه الصلاة والسلام او ملک د سلیمان علیه الصلاة والسلام ته. همدارنګه الله رب العزت دوی لره ډیرې بیبیانې حلالې کړي دي. حاصل دا دی چې تاسو د آخري نبي او د هغه د صحابه و کرامو سره ولې حسد کوئ؟ دا قسم فضیلتونه خو ستاسو مشرانو ته هم ورکړي شوي دي، یا دا چې دا نعمتونه ستاسو په نزد د حسد کولو اسباب دي، نو بیا خو د خپلو مشرانو پیغمبرانو سره هم حسد وکړئ. تاسو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دې لپاره حسد کوئ چې الله رب العزت دې ته کتاب ورکړی، دې لپاره حسد کوئ چې الله رب العزت دا آخري پیغمبر ګرځولی، نو دا فضیلتونه خو الله رب العزت ستاسو مشرانو ته هم ورکړي وه، نو تاسو ولې د هغو سره حسد نه کوئ؟ دا ټول دلالت کوي په جهالت او په ناپوهي د یهودیانو او د اهل کتابو باندې. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفا بجهنم سعیرا. په دې آیت کې
الله رب العزت د دوی د مشرانو د احوالو ذکر کوي په طریقه د الزام سره په کشرانو باندې یعنی که په دغو نعمتونو باندې حسد کول ښه کار وایي نو ستاسو بعضو مشرانو په هغه مخکینیو انبیاو باندې ولې ایمان راوړی فمنهم من آمن به نو بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی ومنهم من صد عنه او بعضې هغه دي چې مخ یې ګرځولی وکفا بجهنم سعیرا او پوره د جهنم اور بل کړی شوی په دې آیت کې آخري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکول مقصد دی چې د آل ابراهیم د نعمتونو په باره کې خلک دوه ډلې شوي دي لیکن هغوی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام شان ته نقصان نه دی رسولی نو همدارنګه ای نبی صلی الله علیه وسلم ستا په باره کې دا خلک دوه ډلې شوي دي خو تا ته هیڅ نقصان نشي درکولی بلکه څوک چې مخالفت کوي د هغو دپاره په جهنم سره تخویف ذکر کوي نو وایي ومنهم من صد عنه صد لازمي راځي یعنی مخ ګرځول متعدي هم راځي لکه منع کول نورو خلکو را د ایمان نه دلته د مخکې آمنه په مقابل کې اوله معنا غوره ده یعنی لازمي وکفا بجهنم سعیرا سعیر په اصل کې لمبې کولو سوځولو او اور بلولو ته ویل کیږي دلته په معنا د مفعول سره دی یعنی جهنم مسعر یا په معنای مصدری سره دی په حذف د مضاف سره یعنی کفا بسعیر جهنم او سعیر تمیز دی او لفظ د کفا کې اشاره ده که چیرې د دې خلکو نه د دنیا بعضې عذاب واړولی شي نو اور د جهنم ورلره کافي عذاب دی په دنیا کې به خلاص شي خو بیا د جهنم اور د دوی لپاره کافي عذاب دی ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نسلیهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما دا تخویف اخروی دی وروسته د زجر او د قبایحو ذکر کولو د یهودیانو نه ان الذین کفروا بآیاتنا یقینا هغه کسان چې کفر کړی په آیتونو زموږ سوف نسلیهم نارا زر دی چې داخل به کړو هغوی اور ته صاحب اللباب ویلی چې په لفظ د آیات کې هر هغه څیز داخل دی چې هغه دلالت کوي په ذات صفاتو افعالو او اسماو د الله تعالی ملائک کتابونه نازل شوي رسولان او کفر عام دی که په طریقه د انکار سره وي یا په نظر او فکر نه کولو سره وي یا په شکونو او شبهاتو اچولو سره وي او انکار که په طریقه د حسد او عناد سره وي نو که چا د الله د ذات نه انکار وکړه که د الله د صفاتو نه انکار وکړه همدارنګه له ملائکو نه انکار وکړه د کتابونو نه انکار وکړه د رسولانو نه انکار وکړه نو الله وایي سوف نسلیهم نارا زر دی چې هغه به داخل کړو موږ اور ته صوبی ویلي چې سوفه د تهدید او تخویف دپاره ذکر کیږي او حرف سین کله کله د هغې نه نائب وي لکه سأصلیه سقر یعنی په دې کې د نږدېوالي او رنیوالي فرق ملحوظ نه وي همدارنګه دا دواړه کلمات په وعد او ثواب کې هم استعمالیږي لکه ولسوف یعطیک ربک فترضا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفیا قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحیم په دې کې معنا د نږدېوالي او لرېوالي اراده کیدی شي په هر ځای کې په مناسب وجه سره نسلیهم صلا او اصلا کې د دخول سره سره معنا د سوځولو او ریتولو هم ماخوذ وي کلما نضجت جلودهم کله چې سکوري شي سرمنې د دوی یعنی د دوی سرمنې وسوځي بدلناهم بدلې به کړو دوی لره جلودا غیرها سرمنې نورې لیذوقوا العذاب دپاره د دې چې وڅکي دوی عذاب ان الله کان عزیزا حکیما یقینا الله تعالی زورور دی او حکمتونو والا دی کلما نضجت جلودهم علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المانی کې لیکلی دي چې معنا دا ده چې د هرې سوځېدلې څرمنې په ځای به بله څرمنه ورکړو لیکن دا به په صورت کې د هغې نه بدله وي خو اصل ماده به یوه وي ځکه چې لفظ د تبدیل او تغییر یو څیز کې ذکر شي نو په هغې کې دلالت وي په تبدیل صفتي باندې او ماده من وجه باقي وي که څوک دلته سوال وکړي چې الله رب العزت خو قادر دی په همیشه عذاب ورکولو باندې بغیر د بدلولو د څرمنو نه نو په دې کې څه حکمت دی چې د هغو یو پوستکی او یوه څرمنه وسوځېږي الله هغه بدله کړي او دوی ته بله نوې څرمن ور واغوندي زموږ مفسرینو د دې نه څو جوابونه کړي دي
اول دا په دې کې اشاره ده بل قسم د قدرت د الله ته. دا هم د الله یو قدرت دی چې هغه څرمنه وسوځي الله هغه ترې لرې کړي بله څرمن ور واغوندي. دویم جواب دا دی څرمن چې وسوځي او بله د هغې په ځای راښکاره شي نو هغه نری او تنکی وي، د هغې سوزش زر او ډیر محسوسیږي. دا د دې لپاره الله کوي چې هغوی ډیر زیات عذاب وڅکي، لکه څنګه چې په دنیا کې د الله د اوامرو نه زیاته سرکشي کړې نو الله هم هغوی ته په آخرت کې داسې عذاب ورکوي. که بیا څوک سوال وکړي چې دا نوې څرمن چې الله ور اغوندي دغې نوې څرمن خو څه ګناه نه ده کړې نو دا ولې سوځي؟ ګناه خو زړې څرمنې کړې. زموږ مفسرینو دې نه دوه جوابه کړي دي. اول جواب دا چې مخکې موږ دا ویلې چې اصل څرمن خو باقی پاتې ده لیکن صرف صفت او صورت بدل شوی. دویم جواب دا دی چې مستحق د عذاب هغه بدن د انسان دی چې په څرمن کې دننه پروت دی او څرمن خو صرف د عذاب د رسیدلو سبب او ذریعه ده. د دې وجې نه لیذوقوا العذاب جمله ویلې ده او مراد ترېنه اهل د جلود دي. که جلود مراد وی نو لتذوق ویل بیا پکارول او دا قول فرای بغوي او همدارنګه امام الرازي او نورو مفسرینو ذکر کړی او دای غوره ګڼلی. لیذوق العذاب د ذوق نه مراد صرف سکل په اول ځل نه دی بلکې دوام د ذوق مراد دی او په لفظ د ذوق کې اشاره ده چې په دې عذاب کې سره د سختوالي نه تریخوالی هم شته او هغه د مذوقاتو نه دی. ان الله کان عزیزا حکیما دا د ما قبل دپاره علت دی، یعنی په داسې طریقې سره په عذاب ورکولو باندې قادر او غالب ذات الله دی او د حکیمن د دفع د یو تعجب دپاره دی، یعنی که څوک د الله د صفت کریم او رحیم نه تعجب وکړي چې کمزوري بنده لره ولې داسې عذاب ورکوي نو جواب وشو چې سره د رحم او کرم نه حکیم هم دی نو هغه کار کوي چې په هغه کې حکمت وي او اعتراض ورباندې نشي کېدلی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. په دې آیت کې ایمان والاو ته بشارت اخروي دی او هر کله چې مقصود بشارت کامله دی نو د هغې دپاره د ایمان سره د عمل صالح ذکر کړی شوی. وعملوا الصالحات ځکه الله وی والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عمل کړی په طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی نیک عملونه کړي سندخلهم زر دی داخل به کړو موږ دوی جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي. سندخلهم حرف سینې د تاکید د نزدیکیت د جنت دپاره ذکر کړی. خالدین فیها ابدا همیشه به وي په هغې کې همیشه. لفظ د تابید یعنی ابدا د تاکید د خلود دپاره دی. د دې وجې نه ذکر کړی چې څوک د خلود نه مقصد طویل یعنی ډیره زمانه مراد نه کړي او صاحب اللباب لیکلي چې دا رد دی په جهمیو باندې چې هغوی وایي چې جنت او د هغه نعمتونه همیشه نه دي. لهم فیا ازواج دوی دپاره په هغه کې بیبیانې دي مطهرتون پاکې وندخلهم ظلا ذلیلا او داخل به کړو دوی سوري همیشه ته. مفسرینو لیکلي چې ذلیل هغه سوري ته ویل کیږي چې د لمر رڼا هغه نشي ختمولی او په هغې کې یخني او ګرمي څه تکلیف نه ورکوي او داسې سوری د جنت د خصوصیاتو نه دی. همدارنګه ذلیل دلالت کوي په دوام د سوري باندې. که څوک سوال وکړي چې په دنیا کې په کم ځای کې دایمي سوری وي نو د هغه ځای هوا فاسده وي، همدارنګه چې په جنت کې لمر نشته نو سوری هم نشته نو د سوري څه فایده ده؟ د دې په جواب کې امام فخر الدین الرازي په تفسیر کبیر کې لیکلی دي چې هر کله اکثر ښارونه د حجاز او د عربو ګرم دي او سوری د هغوی په نزد لوی سبب د راحت دی، د دې وجې نه سوری کنایه ده د همیش راحت نه. دویم جواب دا دی چې د جنت نعمتونه په دنیا باندې نشي قیاس کیدی نو الله تعالی قادر دی چې په جنت کې بغیر د لمر نه سوری پیدا کړي او په هغه کې ناشنا نعمتونه او راحتونه کیږدي. الله تعالی دې موږ د دې بشارت اهل وګرځوي. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
د دې آیت نه د صورت دویمه حصه شروع کیږي چې هغه تر 115 آیته پورې ده. په دې حصه کې هغه امور سیاسیه ذکر کوي چې هغه د تحکیم د عدل او د نظام د فوج سره تعلق لري او دغه امور 9 دي او په دې حصه د صورت کې 3 بابونه دي. اول باب تر 80 آیته پورې دی. په دې باب کې اول امر سیاسی ذکر کوي چې هغه امانتونه او ذمهداري سپارل دي هغو کسانو ته چې د هغې اهل وي او حکم کول دي په عدل باندې یعنی کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. دا په 58 آیت کې او ورپسې واجب کول د اطاعت د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عمراو دي. دا په 59 آیت کې بیا زجرونه دي منافقانو ته په ذکر د 5 قباحتونو د هغوی سره او دغه قباحات د مخکې سره متعلق دي. بیا ترغیبات دي اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مختلفو وجوهو سره. اوله وجه دا چې مقصد د رسالت اطاعت د هغه دی چې هغه سبب د مغفرت دی لکه څنګه چې دا الله په 4 آیت کې ذکر کوي. دویمه وجه ایمان نه حاصلیږي بغیر د تحکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او رضا کېدل په فیصلو د هغه باندې د الله په 15 آیت کې ذکر کوي. دریمه وجه اطاعت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سبب دی دپاره د حصول د 5 فضائلو. اول خیریات او مضبوطوالی په ایمان باندې چې دا الله په 8 آیت کې ذکر کوي. دویم اجر عظیم چې دا الله په 8 آیت کې ذکر کوي. هدایت د صراط مستقیم دریم چې دا الله په 9 آیت کې ذکر کوي. څلورم ملګرتیا په جنت کې د منعم علیهم سره چې هغوی 4 صفتونو والا دي. د دې نه وروسته دویم امر سیاسي الله ذکر کوي چې هغه نظام عسکري دی چې هغه د قتال آلات تیارول دي او قصد کول د قتال دی فی سبیل الله دپاره د الله په 1 آیت کې ذکر کوي. بیا زجر دی منافقانو ته چې هغوی مداهنت کوي په دغه حکم کې د الله په 2 او 3 آیت کې ذکر کوي. بیا دریم امر سیاسی چې نظام عسکري دی الله هغه ذکر کوي چې هغه د قتال فی سبیل الله دپاره د مخلصانو زاهدانو اشخاصو تیارول دي د الله په 4 آیت کې ذکر کوي. بیا د قتال اسباب ذکر کوي په 5 او 6 آیت کې. د دې آیت ربط مخکینی آیتونو سره زموږ مفسرینو په 3 طریقو سره بیان کړی. اول ربط علامه قرطبي او صاحب اللباب بیان کړی. هغوی وایي هر کله چې د اهل کتابو قباحت ذکر شو چې هغوی حق پټ کړی و په دې خبره کې چې هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا او حسد یې کوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو سره او دا ټول د خیانت انواع دي. نو اوس دلته د عامو امانتونو په باره کې حکم کوي د هغې د ادا کولو د خیانت نه د بچ کېدلو. دویم ربط علامه ابو حیان په تفسیر بحر محیط کې بیان کړی. هغه وایي هر کله چې الله رب العزت د ایمان سره اعمال صالحه ذکر کړل د پاره د حصول د بشارت تامه نو اوس تقسیم کوي د اعمال صالحه و 2 قسمونو ته. اول هغه چې د یو انسان او د بل چا په منځ کې وي او هغه ته امانات ویل کیږي. دویم قسم هغه یو انسان چې د نورو 2 انسانونو په منځ کې وي چې هغه ته فیصله په عدل سره ویل کیږي او دا دواړه قسمونه په دې آیت کې په ترغیب سره موجود دي. دریم ربط علامه مهائمي ویلی دي چې هر کله د دخول جنت نه بعضې اسباب ادا د امانتونو او اقامت د عدل دی نو اوس د هغې ذکر کوي. الله وی ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. بیا وی یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا. نو ځکه الله وایي ان الله یأمرکم یقینا الله رب العزت حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې ادا کوئ حقونه حقدارو د هغو ته. په دې جمله کې ډیر تاکیدات دي. اوله کلمه د ان، دویم تصریح په نوم د الله تعالی سره، دریم لفظ د امر ذکر کول. د دې خطاب دپاره اگر که مفسرینو خاص سبب ذکر کړی چې دا د عثمان بن طلحه بن ابي طلحه په باره کې نازل شوی.
چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتح کړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نه د کعبې کلیانې وغوښتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې دروازه پرانستله. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کلیانې هغه ته واپس ورکړي او تر اوسه پورې دا کلیانې د هغوی په اولاده کې دي. او په بعضې روایاتو کې دا ذکر دي چې په دغه وخت کې عثمان بن طلحه بن ابي طلحه کافر و، نو علي کرم الله وجهه ترېنه کلیانې په زور سره واخیستلې. نو بیا دا آیت نازل شو. نو دا آیت چې کله نازل شو چې امانت اهل د هغه ته وسپارئ دا کلیانې بیرته ورکړي. چې کله یې کلیانې بیرته ورکړې هغه ایمان راوړ. لیکن علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلي چې دغه عثمان بن طلحه د حدیبیې په وخت کې ایمان راوړی و. همدارنګه آلوسی په دغه روایت باندې په 3 طریقو سره رد کړی، اگر چې دا سبب د نزول خاص دی لیکن حکم په اتفاق د مفسرینو سره عام دی. او بل قول دا دی چې دا خطاب عام دی په اعتبار د نزول سره، او دریم قول دا دی چې دا خاص دی عمراو د مؤمنانو ته، لیکن اول قول اصح دی. ان تؤدوا الامانات الى اهلها. علامه آلوسی په روح المانی کې لیکلی دي چې امانات جمع د امانت ده، مصدر مبني للمفعول دی، عام دی ټولو هغو حقوقو ته چې متعلق دي په ذمه د انسانانو باندې، که هغه حقوق الله وي او که حقوق العباد وي، فعلي وي که قولي وي او که اعتقادي وي. او علامه ابن کثیر لیکلی په خپل تفسیر کې چې دا شامل دی هغو ټولو امانتونو ته چې واجب دي په انسان باندې، که هغه حقوق الله وي لکه مونځ، زکات، روژه، کفالات او نذرونه، یا حقوق العباد وي په یو بل باندې لکه امانتونه یا غیره. او صاحب اللباب په تعمیم د اماناتو کې ذکر کړي دي چې امانت د ژبې دا دی چې د دروغو، غیبت، شکنځلو، چغلخوري او د کفر و بدعات او فحش کلامي نه ځان وساتي. د امانت د ژبې دی. او د سترګو امانت دا دی چې حرامو ته به نظر نه کوي او همدارنګه حرام به نه ګوري. د غوږونو امانت دا دی چې ملاهي او مناهي، فحش خبرې، موسیقي او غیره او دروغو ته به غوږ نږدي. همدغه شان د ټولو اندامونو امانتونه دي او په طول او پیمانه کې به نقصان نه کوي. عدل د عمراو په خپل رعیت کې او عدل د علماو په عوامو کې چې هغوی ته به هدایت کوي د صحیح اعتقاداتو او اعمالو د خیر او د تعصباتو باطلو نه به بچ ساتي. او د ښځې امانت دا دی چې حفاظت به کوي د خپل فرج او د مال د خاوند او عدت تیرېدلو کې به رښتیا وایي. او علامه آلوسی په روح المانی کې بیا لیکلي دي چې امانت په ذمه د عمراو کې دا دی چې د رعیت حفاظت به کوي او دین او شریعت به ورته ښایي او همدارنګه عهدې به حقدارو د هغوی ته ورکوي. اما نن ورځ دا خبرې کله هم نشته. عهده او څوکۍ هغه څوک ترلاسه کولی شي چې هغه رشوت ورکړي. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. او کله چې فیصله کوئ په منځ د خلکو کې نو فیصله کوئ په انصاف سره. واو د عطف دپاره دی او اذا چې دی صرف د ظرف دپاره دی، متعلق دی په وروسته ان تحکمو پورې. او د ابو حیان په نس دا متعلق دی په پټ فعله پورې چې هغه هم ان تحکمو دی. بالعدل، عدل په لغت کې برابروالي ته ویل کیږي لکه په صورت انعام کې چې الله ذکر کړي دي. بیا په عرف کې عدل مقابل د جور او ظلم ته ویل کیږي، یعنی حق ورکول حقدار ته او مظلوم د ظلم نه خلاصول. او عدل وسط دی په منځ د افراط او تفرید کې، او دې دواړو طرفونو ته جور ویل کیږي. چې کله عدل وسط شه په افراط او تفرید کې نو افراط او تفرید دواړو ته جور ویل کیږي. او تعیین د دې عدل بغیر د قانون شرعي نه نشي معلومیدلی. نو عدل عبارت دی د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او علامه قرطبي لیکلی دي چې عالم او حاکم په دې کې داخل دي چې هر کله فتوا کوي نو جدایي به کوي د حلال او حرام، د فرض او مستحب، د صحیح او فاسد. دا ټول امانات او عدل دي. که دا ونه کړي نو هغوی به الله څخه بیا مسئول وي. ان الله نعما یعزکم به. یقینا الله تعالی ډیر ښه واز درکوي تاسو ته د دې. ان الله کان سمیعا بصیرا. یقینا الله تعالی اوریدونکی او لیدونکی دی. ان الله نعما یعزکم به دا د ما قبل دپاره علت دی
پاره د اغرا او تیزی ورکولو دپاره په منلو د تیر شوي امر د الله تعالی کې. نعمه په اصل کې نعمه ما دی، نو میم په میم کې مدغم کړی شوی او دا فعل په مدح پورې خاص دی. وعظ تذکیر د نصیحت دی سره د زجر او تخویف نه. ان الله کان سمیعا بصیرا، دا صفات حقیقتا د الله تعالی دپاره ثابت دي بغیر د تمثیل او د تشبیه نه د مخلوق سره او بغیر د تعویل او د تحریف نه. علامه قرطبي لیکلي که الله تعالی نه دا صفات نفي شي نو د دې نقیضونه به ضرور الله تعالی لره ثابت شي چې هغه لوندواړی او کونواړی دی او الله تعالی خو د هر قسم نقائصو او عیبونو نه پاک دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. د دې آیت ربط مخکینی آیتونو سره زموږ مفسرینو داسې بیان کړی. هر کله چې الله رب العزت والیانو او عمراو ته امر وکړه په عدل کولو سره، نو اوس رعیت ته حکم ورکوي چې د هغوی اطاعت کوئ. الله رب العزت هغوی ته ویلی دي چې تاسو به عدل کوئ، تاسو به په انصاف سره فیصلې کوئ. نو په دې آیت کې الله رب العزت رعیت ته حکم ورکوي چې د هغوی اطاعت وکړئ. نو ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، اطیعوا الله، حکم منئ د الله تعالی، و اطیعوا الرسول، او حکم منئ د رسول الله، یعنې د دوی تابعداري وکړئ. و اولو الامر منکم، او د حاکمانو ستاسو نه، کم چې ستاسو حاکمان دي یا علما دي او فقها دي، که هغوی هم کومه د دین خبره تاسو ته کوي نو په تاسو باندې د هغو اطاعت او د هغو منل لازم دي. په دې هکله به تفصیل واورو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، په دې ندا کې تاکید دی چې راتلونکی حکم د ایمان تقاضا ده. اطاعت په نزد د اهل سنت باندې موافقت د امر ته ویل کیږي او دا امر د ایجاب دپاره دی په دلیل د وروسته جملې سره چې ان کنتم تؤمنون بالله. الله وایي که څوک دلته سوال وکړي چې اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اطاعت د الله تعالی دی په دلیل د دې آیت سره چې الله وایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله، نو د عطف الله ولې ذکر کړی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول؟ عطف خو تقاضا د مغایرت کوي. د دې جواب امام الرازی په تفسیر کبیر کې ذکر کړی. هغه وایي چې فایده په دې عطف کې بیان د دوو دلالتونو او دلیلونو دی. یعنی کتاب الله دلالت کوي په امر د الله تعالی باندې او امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترینه لازما معلومیږي، او سنت د رسول الله دلالت کوي په امر د رسول الله باندې او امر د الله تعالی ترینه التزاما معلومیږي. نو دا جمله صراحتا دلالت کوي چې متابعت د کتاب الله او سنت دواړه واجب دي. نو اطیع الله کې مراد وحی جلی او وحی مطلوع ده، او اطیع الرسول کې مراد وحی خفی او غیر مطلوع ده، او دواړه په شریعت کې مستقل دلیلونه دي او د دې وجې نه اطیعو مقرر ذکر کړی دی. و اولو الامر منکم، په دې کې د صحابه او تابعینو نه دوه اقوال نقل دي. اول قول د حضرت عبدالله ابن عباس، د حضرت جابر، حسن بصری، زحاک او مجاهد رحمهم الله دی. او امر نه مراد علم د دین دی، یعنی کتاب او سنت سره د اطاعت د هغې نه. دویم قول د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې د دین مراد عمرا او والیان دي، او د امر نه مراد اختیار د حکومت دی. او د حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی چې حق دی په امام باندې چې هغه به حکم کوي په ما انزل الله سره او هغه به امانت ادا کوي. نو هر کله چې هغه داسې کار کوي نو په رعیت باندې حق دی چې هغوی به هم د هغه سمع او اطاعت کوي. او ځینې مفسرینو لیکلي چې د دواړو اقوالو کې کم تضاد نشته دی، ځکه چې په زمانه د سلف صالحینو کې به عمرا او والیان د کتاب او سنت عالمان ول، او د مؤمنانو د امیر په اطاعت کې ډیر احادیث ورد دي چې علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې، ابن جریر په خپل تفسیر کې، او صاحب اللباب په خپل تفسیر کې په تفصیل سره هغه ذکر کړي دي. که څوک دلته بیا سوال وکړي چې په دې کې ولې اطیعو نه دی ذکر کړی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، دلته ولې اطیعو نه دی راوړی؟ زموږ مفسرینو دې نه جواب کړی.
هر کله چې د اولو الامر اطاعت مستقل او مطلق نه دی بلکې د هغه اطاعت مقید دی په دې شرط چې د هغه قول او عمل به د اطاعت د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاندې وي. په دلیل د دې حدیث د بخاري او مسلم سره چې رسول الله فرمایي ما لم یؤمر بمعصیة فاذا امر بمعصیة فلا سمع ولا طاعه. تاسې به د امیر او د والي تابعداري کوئ تر څو چې هغه حکم په معصیت سره نه وي کړی، خو چې کله حکم په معصیت باندې کوه نو تاسو لپاره بې سمع و طاعت نشته. همدارنګه په دلیل د وروسته جملې سره چې په وخت د تنازع کې کتاب و سنت ته رجوع کول واجب دي، همدارنګه لفظ د منکم صریح دلیل دی چې اولو الامر به کامل مؤمن او کامل مسلمان وي. کافر شخص خو امیر نشي کیدلی او فاسق چې واجب العزل دی هغه هم امیر نشي کیدلی. ابن حجر په شرح د بخاري کې لیکلي چې په تکرار د اتیعو کې نکته دا ده چې هغه څیز چې موږ په هغې باندې مکلف یو قرآن او سنت دواړه دي، نو معنا دا ده چې اطاعت د الله تعالی کوئ چې په قرآن کې نازل کړی وي او اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئ چې د قرآن بیان په سنت سره کړی. او طیبي ویلی دي چې اطیعو الرسول کې اشاره ده چې رسول په اطاعت کې مستقل دی او د اولو الامر سره اطیعو نه دی ذکر کړی، نو اشاره ده چې اولو الامر کې داسې هم کیدی شي چې اطاعت واجب نه وي. فان تنازعتم کې هغې ته اشاره ده. نو ځکه الله وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نو که اختلاف وکړه تاسو په یو څیز کې فردوه نو وګرځوئ فیصله د هغې الی الله الله ته قرآن ته رجوع کړئ او الرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رجوع کړئ احادیثو د هغه ته رجوع کړئ. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که تاسو ایمان لرئ په الله تعالی او په ورځ د قیامت باندې ذلک خیر و احسن تأویلا دا کار غوره او ښایسته انجام والا دی. تنازع دا د نزع نه مشتق دی، راښکلو او رانیولو ته ویل کیږي. بیا په عرف کې د تنازع اطلاق په سخت اختلاف باندې کیږي ځکه چې د سخت اختلاف په وخت کې هر یو جانب حق ځان طرف ته راکاږي. په دې خطاب کې صحیح قول دا دی چې دا عام دی لکه چې ابن جریر ویلي چې معنا دا ده چې ای مؤمنانو ستاسو اختلاف راشي په کورنۍ کې یا د اولو الامر امیرانو او علماو سره. او ابن کثیر هم ویلی دي چې دا امر دی د الله تعالی د طرف نه چې هر هغه څیز چې خلک په هغې کې تنازع کوي که هغه د دین اصول وي او که فروع وي نو کتاب الله او سنت رسول الله ته دې رجوع وکړي. بیا یې ویلي دي چې ټول خصومات او جهالات د الله تعالی کتاب او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړئ. بیا یې ویلي دي چې دا آیت دلیل دی چې څوک په محل د نزاع کې کتاب او سنت ته رجوع نه کوي نو هغه مؤمن بالله او بالیوم الاخر نه دی. او علامه آلوسی ویلی دي چې خطاب په دې کې عام دی ټولو مؤمنانو ته او شی خاص دی په امر د دین پورې. او معنا دا ده چې ستاسو تنازع راشي د اولو الامر سره په یو کار د دین کې. او علامه ابن عطیه په محرر وجیز کې ویلي چې معنا دا ده چې ستاسو تنازع راشي په کورنۍ کې یا د اولو الامر سره. او ابن عاشور ویلی دي چې دا خطاب عام دی ټولو مؤمنانو ته ما سوا د رسول نه ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مؤمنان نزاع نشي کولی. د مؤمنانو چې په کورنۍ کې تنازع وي یا د اولو الامر سره وي یا د اولو الامر په کورنۍ کې تنازع وي یا د رعیت د خپل امیر سره تنازع وي یا د علماو په کورنۍ کې د دین په یو مسئله کې تنازع وي. همدارنګه لفظ د شی عام دی ټولو اقسامو د تنازع ته شامل دی. په هر وخت کې به تاسو قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه کوئ. که څوک سوال وکړي بعضې مفسرین یو قول ذکر کړی چې دا خطاب خاص دی په رعیت پورې چې عمراو سره اختلاف راشي او اختلاف د عوامو او د علماو ترمنځ ته نه دی شامل ځکه چې مقلد د مجتهد سره تنازع نشي کولی. جواب زموږ مفسرینو ذکر کړی چې الفاظ د آیات او اقوال د محققینو مفسرینو صریح دلالت کوي چې خطاب عام دی او هر چې مقلد دی نو په هغه باندې الله تعالی د مسئلې او دلیل تحقیق کول واجب کړي دي په دلیل د دې آیت سره چې الله وایي فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نو ځکه الله وایي فردوه الی الله والرسول. علامه قرطبي لیکلي چې وګرځوئ دا حکم کتاب الله ته یا رسول الله ته چې د رسول الله نه پوښتنه وکړي په ژوند د هغه کې او په نظر کولو سره په سنت د هغه کې وروسته د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر دا د تاکید او تهدید او زورونې دپاره دی.
ذلك خیر و احسن تأویلا. ذلك اشاره ده من قبل اطاعت د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او رد الی الله والرسول ته په وخت د تنازع د یو څیز کې خیر غوروالی په اعتبار د منافع دنیوي سره دی او خیر کې معنی تفضیلي نه ده مراد ځکه چې په تنازع کې هیڅ نفع نشته. و احسن تأویلا، تأویل په معنا د عاقبت او مال دی لکه چې سدی ویلي، یا په معنا د جزا دی لکه چې مجاهد ویلي او زجاج ویلي چې کتاب او سنت ته رجوع کول ښایسته ده ستاسو د تأویلاتونه. نو د تأویل مطلب بیان د مراد د لفظ دی لیکن چې ظاهر نه وي اگر چې حقیقت وي. او د تأویل معنی زموږ مفسرینو ډیر په تفصیل سره بیان کړي. اوس به راشو ترجمه به د سر نه تر پایه پورې واورو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا نه ګورې هغو کسانو ته چې ورکړې شوې هغو ته یو برخه د کتاب نه. یؤمنون بالجبت والطاغوت، دوی یقین کوي په منترو او په هر معبود سوا د الله تعالی نه. ویقولون للذین کفروا، او وایي په باره د کافرانو کې هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، چې دوی ښه رسېدونکي دي د مؤمنانو په نسبت حقې لارې ته. اولئک الذین لعنهم الله، دغه کسان دي چې لعنت کړی په دوی باندې الله تعالی. ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا، او هغه څوک چې لعنت وکړي الله تعالی په هغه نو چیرې به ونه مومې هغه لره مددګار. ام لهم نصیب من الملک، آیا شته دوی لره برخه د پادشاهي نه. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، نو دغه وخت کوي د دوی برخه ور به نه کړي خلکو ته په قدر د داغ د هډوکي د خرما. ام یحسدون الناس، آیا حسد کوي دوی خلکو سره ایمان والاو سره علی ما آتاهم الله من فضله، په هغه څه کې چې ورکړي وي الله تعالی هغوی ته د فضل خپل نه. فقد آتینا آل ابراهیم، پس یقینا ورکړی دی موږ اولاد د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب کتابونه والحکمت پیغمبري و آتیناهم ملکا عظیما، او ورکړی ده موږ هغوی ته پادشاهي لویه. فمنهم من آمن به، نو بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی. ومنهم من صد عنه، او بعضې هغه دي چې مخ یې ګرځولی. وکفا بجهنم سعیرا، او پوره د جهنم اور بل کړی شوی. ان الذین کفروا بآیاتنا، یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی په آیتونو زموږ. سوف نسلیهم نارا، زر دی چې داخل به کړو هغوی اور ته. کلما نضجت جلودهم، کله چې اوسوځي ټکورې شي څرمنې د دوی. بدلناهم، بدل به کړو جلودا غیرها، دوی لره څرمنې نورې. لیذوقوا العذاب، دپاره د دې چې وڅکي دوی عذاب. ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله تعالی زورور دی او حکمتونو والا دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل یې کړی صالح په طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، زر دی داخل به کړو موږ جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې. خالدین فیها ابدا، همیشه به وي په هغې کې همیشه. لهم فیها ازواج، دوی دپاره په هغې کې بیبیانې دي مطهرتون پاکې کړې شوي. وندخلهم ذلا ذلیلا، او داخل به کړو دوی سوري همیشه ته. ان الله یأمرکم، یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها، چې ادا کوئ به حقونه او امانات حقدارو د هغې ته. و اذا حکمتم بین الناس، او کله چې فیصله کوئ په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل، نو فیصله به کوئ په انصاف سره. ان الله نعم ما یعظکم، یقینا الله تعالی ډیر ښه واز درکوي تاسو ته به په د دې. ان الله کان سمیعا بصیرا، یقینا الله تعالی اوریدونکی لیدونکی دی. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، اطیعوا الله، حکم منئ د الله تعالی. و اطیعوا الرسول، او حکم منئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اولو الامر منکم، او د حاکمانو ستاسو نه. فإن تنازعتم في شيء، نو که اختلاف وکړه تاسو په یو څیز کې فردوه الی الله والرسول، نو وګرځوئ فیصله د هغې الله او رسول د هغه ته. ان کنتم تؤمنون بالله، که تاسو ایمان لرئ په الله تعالی والیوم الاخر، او په ورځ د قیامت. ذلک خیر و احسن تأویلا، دا کار غوره او ښایسته انجام والا دی. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.